دا زما ورور نقیب الله مولوي صاحب او یو بل شهید شو عبدالسلام مولوي صاحب یو شیخ الحدیث دا د عبدالصمد مولوي صاحب ورور دا دواړه باړه کې ملاقات ته ورغلي وو د دې دواړو خولې په سر دواړه را شړلي وځي کافران دواړو ته مخامخ کافران تاسو کافران یې دلته راغلي وایي تبلیغیان چې دي وایي دا جبریه دي او جبریه کافر دي او څوک چې په کفر کې شک کوي هغه هم کافر ما ډېر اسناد را جمع کړي چې دا ټولې دنیا ته کافر وایي جامعه حقانیه ته به د چنجي او ډنډ وي مفتي فرید رحمه الله ته به معاذ الله مفتي فرید وي دا د تګو مې ابو جان غاسق رحمه الله ته به د امریکایانو د روسانو جاسوس معاذ الله وي یو قسم د کفر نه پرېږدي بلکې یو کاغذ یو خط ما سره دی په هغې خط کې لیکلي دي په لاهور کې خپلو صیفیانو ته چې تاسو د بریالویانو په دې جلوس کې شرکت وکړئ او نور دا ډلې لیکلي چې دا د ټولو کافرو ډلو مقابله دا نور څومره اسلامي ډلې چې دي ټولو ته کافر نو تکفیر دا یو بیماری ده او په افغانستان کې دا په دې صیفیانو ته دا تکفیریان خپلو جادوګرانو نه بغیر ټولې دنیا ته کافر یو لطیفه درته بله ذکر کوم چې هر چا ته به کافر نه وایي چې د ضرورياتو د دین نه منکر دغه ته به کافر وایي نو پرون مې درته د تکفیریانو یوه ډله ذکر کړه یوه ډله ده د تکفیریانو چې د خپلو جادوګرانو نه ماسیوا ټولې دنیا ته کافر پرون مې درته د چا نوم اخیستی دا ډله دوی په هدایت السالکین کې لیکلي دي وایي چې خولۍ په سرول دا د کافرانو شعار دی چې پګړۍ نه خولۍ او د کافرانو شعار کفر دی نو د خولۍ والا کافر یوه ورځ د دوی یو ملا دی پېښور کې مناظر دی مطلب مې دې تواتر ته کړ دوی خو د غیر الله نه ما فوق الاسباب کې کومک غواړي دوی وایي غیر الله مدد کوي باذن الله معجزه وکرامه دا عقیده ده پرون تاسو ته ما ویلي چې ما فوق الاسباب خالق الله دی او خلق ما فوق الاسباب ته شرح العقائد کې داسې نو دا ما فوق الاسباب چې کوم کارونه دي افعال دي تخلق په دې کې د غیر الله دخل نشته په دې کې یوازې د خالق کار دی نو خالق الله دی او خلق ما فوق الاسباب ته وایي آلات او اسباب سره تعلق نه لري نو دا کوم کارونه چې ما فوق الاسباب دي دي افعال ته څه وایي خلق دا خلق بل څوک کوي شي باذن الله معجزتانی کوي شي کرامتانی کوي شي دا خو محال کرامت خو د ممکناتو سره تعلق لري نو دوی کې یو مناظر دی پېښور کې دی هغه وایي مظهري لیکلي تفسیر مظهري چې دا په تواتر دا واقعات د امداد اولیاء چې امداد کړي دا واقعات تواتر ته رسېږي اولیاء او شهدا چې کومک کوي د دوی د کومک واقعات چاته رسېدلي تواتر نو مظهري دا لیکلي چې دا واقعات تواتر ته رسېږي او د متواتر نه منکر کافر دی نو څوک چې د دې مدد نه منکر هغه کافر څوک چې وایي چې اولیاء او شهیدان او پیغمبران ما فوق الاسباب کې کومک نشي کولی وایي دا کافر ولې کافر دی وایي ځکه کافر دی چې دا واقعات د امداد تواتر ته رسېدلي مظهري لیکلي او د تواتر نه منکر خو کافر نو ګورئ یو حدیث متواتر یو واقعات متواتره واقعات متواتره کې زمون خبره نه ده بغداد موجودون متواتر دی کنه د دې نه منکر کافر دی واقعات متواتره مرتدین منکر نه کافر ما درته ویلي چې کوم احکام شرعیه چې دي په تواتر ثابت احکام شرعیه چې حدیث متواتره باندې ثابت یا په قران ثابت نو دا داسې حکم شرعي د ضرورياتو د دین نه ګرځي او د دین منکر او د واقعات متواتره او نه منکر کافر دې څه پورې مخکې درس وایي چې ګوره دوه خبرې یو دا چې د ضرورياتو د دین نه چې څوک منکر هغه کافر لکه شیعه روافض د ضرورياتو د دین نه منکر دي نو دا کافران دوی د ضرورياتو د دین نه منکر دي د کومو ضرورياتو د دین نه منکر دي د تحریف د قران قائل دي دا د ضرورياتو قران مکمل کتاب دی
دوی مکملوالی نه مني، دوی قایل دي چې قرآن کې تحریف شوی. بله عقیده د امامت ده، عقیده د امامت مستلزمه کفر لره ده. نور هم ډېرې عقیدې دي، هغه به انشاءالله درته بیانوم. ختمه.